موږ باید د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه درس واخلو او د هغه څخه زده کړو چې کله د حق وپېژندې او حق در معلوم سو نو ته باید د حق د پاره ژوند وکړې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د اسلام په باره کې دغه څو کلمې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدې، یوازې دا نه چې مسلمان سو بلکې فوراً یې په دعوت هم شروع وکړه او نور خلک هم و اسلام ته دعوتول. د هغو کسانو د جملې څخه چې د اسلام په شروع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه مسلمانان شوي دي: عثمان ابن عفان، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن العوام، سعد ابن ابي وقاص، ابو عبیده عامر ابن الجراح، عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهم اجمعین دي. دغه شپږ نفر اصحاب کرام چې د عشره مبشره څخه دي د اسلام په شروع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت اسلام ته داخل شوي دي. عشره مبشره هغه لس نفر اصحاب کرام دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د صدق او قوي ایمان په سبب پر دې دنیا د جنت زیری ورکړي دي او موږ مسلمانان پر دې ایمان لرو چې دغه لس نفره خامخا جنت ته داخليږي. خو د دغو لسو نفرو د جملې څخه شپږ نفره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه په ایمان او اسلام مشرفه شوي دي او دا هغه وخت وو چې په خپل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام څخه بیل لږ شیانو نور څه نه وسته کړي. اوس نو زموږ حال ته وګوره. نن ورځ موږ هر یو د اسلام په باره کې څونه ډېر معلومات لرو او د اسلام د پاره مو هیڅ نه دي کړي. نو زموږ او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په منځ کې ډېر فرق دی او هغه فرق دا دی چې د حق وپېژندې نو یې د حق د پاره ژوند کاوه، خو موږ حق پېژندلی دی مګر د حق د پاره مو هیڅ نه دي کړي. دا څونه لویه خطا ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حق وپېژندې نو یې د حق د پاره کار وکړي او د شپږو هغو نفرو د اسلام سبب وګرځېدی چې د جنت زیری پر سوی دي. نو د ټولو هغو کسانو چې د ده په واسطه مسلمانان سوي دي ټول ښه عملونه، که عبادت دي، که جهاد، که صدقې دي او که خیراتونه دي، که دعوت الی الله دی، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نیکیو په ترازو کې زیاتیږي. تاسو ته معلومه ده چې ابو عبیده عامر ابن الجراح د شام فاتح دی او سعد ابن ابي وقاص د عراق فاتح او هغه څوک دی چې د فارس امپراتوري ورختم کړه. همدارنګه نور ډیر کسان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په واسطه اسلام ته داخل شوي دي. د هغو د جملې څخه ارقم ابن الارقم او عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنهما دي. دا څونه لوړه درجه او عظیم مقام دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام ثمره یوازې دعوت و اسلام ته نه دی بلکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل مال سره د مسلمان مریانو په آزادولو کې پوره حصه اخیستې ده. هغه مسلمان مریان یا منځي چې مالک یا بادار به کافر وو او دوی ته به د دوی د ایمان په سبب وهل او ټکول ورکول، د رضی الله تعالی عنه به هغه مریان رانیول او آزاد به کړل. د دغه کار په شروع کې 9 نفر مریان یا منځیان رانیولي او آزاد کړي دي چې د هغې جملې څخه یو هم حضرت بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنه دی. هغه چې امیه ابن خلف مالک او بادار وو او عذاب به یې ورکاوه. یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر لار تېرېدی او ویل ده چې امیه و بلال رضی الله تعالی عنه ته وهل او عذابونه ورکوي. نو یې امیه ته وویل آیا پر دغه مسکین رحم نه کوي؟ امیه ورته وویل ته رحم پر وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل هو په څو دی؟ امیه ویل د سرو زرو په 9 اوقیه.
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل زما امیه ابن خلف وویل واخله. او د دې دپاره چې د بلال رضی الله تعالی عنہ قدر کم او لږ وی خندل او ویل یا ابابکر ته پوهېږې که تا ویلي وای چې د اوقۍ تر څلرمې حصې په زیاته یې نه غواړم ما درکاوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل په والله که تا 100 اوقې راڅخه غوښتې وای ما به درڅخه رانیولی وای. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امیه ابن خلف څخه بلال رضی الله تعالی عنہ رانیوي او آزاد یې کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به ویل ابو بکر سیدنا و اطلق سیدنا، یعنی ابو بکر زموږ سردار دی او زموږ سردار یې آزاد کړي، چې مقصد یې بلال رضی الله تعالی عنہ. د هغو کسانو د جملې څخه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ آزاد کړي دي عامر ابن فهیره، زنیره، ام عبس، النهدیه او د دې لور د بن عمرو ابن مؤمل منځه او نور داسې ډېر مسلمانان شته چې د کفارو سره به مریان وه، د رضی الله تعالی عنہ به رانیول او آزاد به یې کړل. چیرې چې به یوه مظلومه منځه یا یو ضعیفه او مظلوم ریی و، د رضی الله تعالی عنہ به رانیوي او آزاد به یې کړي. تر داسې اندازې چې د مکې مکرمې په مشرکانو کې داسې آوازه نشر او خپره سوه چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د مریانو په آزادولو کې بې اندازې مال مصرفوي. نو که به د یو چا سره مالی مشکلات پیدا سوه یا به یې د ډیرو پیسو طمع سوه، نو به یې پر خپل مسلمان مریي د دې دپاره عذاب سخت او ډیر کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې ځینې رانیسي. او د رضی الله تعالی عنہ هم د دغو مریانو په رانیولو کې هیڅ ځنډ او تاخیر نه کاوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جاهلیت په عصر او زمانه کې د رحیم او مهربانه زړه خاوند و. د په ټول تاریخ کې نه دي ذکر شوي چې د رضی الله تعالی عنہ دې د یو چا سره جنگ کړی وي، یا دې یو چا ته ښکنځل کړي وي، یا دې څوک په سپکه سره یاد کړی وي، یا دې د همت او مړانې په ځای کې ځان ژغورلی وي، یا دې په خپل مال او جاه سره بخل کړی وي. کوم وخت چې مسلمان سو هغه د فطرت و صداقت ته د دین صداقت هم ورزیات سو، نو ځکه صدیق ځینې جوړ سو. یو ورځ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار د ملامتیا پر قسم ورته وویل زویه ته دغه ضعیفه مریان رانیسې او آزادوې یې، خو د دوی پر ځای قوي کسان رانیسه چې کومک دې وکړي. زوی یې په جواب کې ورته وویل پلاره زه دغه کار د الله جل جلاله د رضا دپاره کوم، نه د ځان دپاره. او هلته مشرکانو داسې اوازې هم اچولې چې یو وخت بلال د ابو بکر سره یوه نیکي او احسان کړی و، نو د دې دپاره رانیوي او آزاد یې کړي چې د هغه احسان بدله یې ورکړې وي. خو د الله جل جلاله له طرفه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې د سورة اللیل دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي الذي يؤتي ماله يتزكى، یعنی هغه څوک چې خپل مال د دې دپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او د ده سره یا پر ده باندې د هیچا هیڅ نعمت او هیڅ احسان نوي چې دی د هغه احسان بدله او عوض ورکوي. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، بیل د خپل لوړ او اعلی رب د رضا غوښتلو څخه بل مقصد نه لري. دغه د ده ورکړه فقط د خپل لوړ او لوی رب عز وجل د رضا دپاره وي. ولسوف يرضى، او ډیر ژر ده چې خامخا به دی د الله جل جلاله له طرفه راضي شي. یوازې دغه آیاتونه نه بلکې د اللیل ټول صورت د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې نازل شوی دی. دا چې ده
دغه ضعیفه میندې او مریان فقط د هغو د ضعف او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا دپاره آزادول او خپل یې هیڅ مقصد او غرض نه درلودی او خپل مال یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دپاره مصرفاوه، نو الله جل جلاله فرمایي ډېر ژر به دی د الله جل جلاله له طرفه په جنت او د الله جل جلاله په لقا راضي سي. خو د آیاتو مضمون عام دی. که نن ورځ هم یو څوک بې له خپل شخصي مقصده د الله جل جلاله د رضا دپاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرفوي، هغه دې مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه نفر په جنت سره راضي کوي. ولسوف یرضى د دغه نیک عمل په مقابل کې چې دی خاص د الله جل جلاله د رضا دپاره کوي او د هغه تر شا یې خپله فایده نه وي سنجولې، الله جل جلاله به یې په آخرت کې راضي کړي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اوصافو څخه یو داو چې د الله جل جلاله پر وعده یې ایمان درلودی. کوم وخت چې فارسیانو چې مجوسیان وه و رومیانو ته چې مسیحیان وه په خپلو منځني جنګو کې سخته او شدیده ماته او شکست ورکړه، د مکې مکرمې مشرکان په دې سبب چې دوی او فارسیان په دین کې سره نږدې وه ډېر خوشحاله سوه. په دغه وخت کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې په سورة الروم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يعني وعربو تپنجدیم زککی یا پکشتم زککی روم مغلوب سو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر پارسیانو غالب سي. حکم او امر د مخه تر هغه چې فارس پر روم کامیاب سي او وروسته تر هغه چې روم پر پارس کامیاب سي خاص الله لرضی. او دغه د رومیانو د کامیابی په ورځ به مؤمنان د الله جل جلاله په نصرت خوشاله سي. الله جل جلاله د هغه چا سره مرسته او کومک کوي چې اراده یې وفرمایي او هم دغه الله جل جلاله ښه غالبه او قوي دی او هم ډېر رحم کوونکی دی. دا د آیاتو د لفظ ترجمه وه. مګر د مبارکو آیاتو د ترجمې د پوره پوهېدلو دپاره به اول هغه قصه درته بیان کم کوم چې دغه آیاتونه د هغې په باره کې نازل سوي دي، نو بیا د آیاتو په ترجمه په ډېره اساني سره پوهېدلی سو. په دغو آیاتو کې قرآن عظیم الشان یوه عجبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه: د هغې زمانې د مځکې د مخ دوې لویې پاچاهۍ چې فارس او روم وې د ډیرو کلو څخه په خپل منځ کې په شدیدو جنګو سره اخته او مشغوله وې. په پخوا کې به هم اهل مکې یا مشرکانو ته د فارس او روم د جنګو خبرونه رسېدل، خو د نبوت او د اسلام د دعوت په وخت کې دغه د جنګو خبرو د اهل مکې په زړو کې یو بل شکل او خاصه علاقه پیدا کړې وه. د فارس آتش پرستانو د دین د نږدېوالي په سبب د مکې مکرمې بت پرستان د ځان ډله بلل او بالمقابل د روم نصاراو بیا مسلمانان خپل بلل، ځکه چې دواړه اهل کتاب وه او د دواړو دین آسماني دین وه. نو کم وخت چې به د فارسیانو د غالبه کېدلو خبر راورسېدی، د مکې مکرمې مشرکانو به خوشحالي کول او ویل به یې موږ به هم دغه رنګه پر تاسې غالبه سو.
مسلمانان به هم په دغو خبرو او واقعو ظاهرېدل او ویل به نصارا چې اهل کتاب دي ولې د آتش پرستو مجوسیانو په مقابل کې شکست خوري چې موږ ته دغه مشرکان پیغورونه راکوي. خو په 1414 عیسوي کال کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت 15 کاله تیر شوي وو، فارسیانو و رومیانو ته ډیره سخته ماته ورکړه او د روم د قیصر څخه ډیر ځایونه ونیول. حتی په خپل هرقل یا قیصر هم په قسطنطینیه کې چې اوس استنبول ورته ویل کېږي محاصره او قلابند شو. د رومیانو پایتخت تر خطر لاندې شو. ډیر لوی اسقفان یا ووژل شو یا بندي ونیول شول. د بیت المقدس څخه د نصاراو ډیر لوی او مقدس صلیب د ایرانی فاتحانو لاسته ورغلی. د روم د قیصر عزت او اقتدار بالکل ختم او د منځه ولاړ. په ظاهر خداسې هیڅ دلیل او علامه نه و موجود چې رومیان دي بیا دونه قوت او طاقت پیدا کی چې د فارسیانو په مقابل کې د سر راپورته کی. نو د دغو حالاتو او اخبارو په لیدلو او اوریدلو سره به د مکې مکرمې مشرکان ډیر خوشاله کېدل. مسلمانانو ته به یې پیغورونه ورکول او ظاهرول به یې. په دغه وخت کې قرآن مجید د ظاهري اسبابو څخه مخالف یو داسې اعلان او بیان وکړي چې یوازې دا نه چې د منکرو مشرکانو هیڅ وزرته نه لوېدی، بلکې عقلي دلایلو هم دا نه منل چې داسې دې پیښه سي لکه قرآن مجید چې وایي چې هغه دغه مبارک آیاتونه دي چې موږ مخکې د ترجمې سره تلاوت او بیان کړ. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دغه آیاتو تر اوریدلو وروسته د هغه خپل قوي ایمان او کامل عقیده په سبب چې د الله جل جلاله پر وعده درلودل د مشرک قریشو په منځ کې ګرځېدي او هغه ته به ویل تاسو مخ خوشاله کېږئ ځکه رومیان به بیرته پر پارسیانو کامیاب شي. ابی ابن خلف چې مشرک وو او د رومیانو کامیابی هیڅ وزرته نه لوېدل، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل آیا پر دغه دعوه چې ته یې کوې شرط را سره تړې؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم په څو اوښانو شرط ورسره وتړي. البته په دغه وخت کې د شرط تړل یا شرط ایښول نه و حرام شوي. امیه ابن خلف پوښتنه ځینې وکړه چې دغه د روم کامیابي به په څونه موده کې پیښه شي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 3 کاله موده ورسره کښېښول، ځکه په عربي کې د درو څخه نیولې بیا تر 9 پورې بضع ورته ویل کېږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اول کې د بضع سنین ترجمه د خپل فکر سره برابر په 3 کلو کړې و. نو یې خود د کفارو سره شرط هم په 3 کلو کښېښاوه، مگر بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه سره یې د بضع سنین ترجمه په 9 کلو سره وکړه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیرته و امیه ابن خلف ته ورغلی. امیه چې ولیدی د لرې ورته ویل لکه چې پښیمانه شوی یې. د رضی الله تعالی عنہ وویل یا بلکې راغلی یم چې د شرط د اوښانو شمیر او د شرط موده زیاته کړم. نو د اوښانو شمیر یې 100 اوښه کړي او موده یې 9 کاله کړه. کلونه تیرېدل څو د بدر د جنگ په وختو کې لکه څرنګه چې مسلمانان پر مشرکانو کامیاب شوه، دغه رنګه رومیان پر پارسیانو کامیاب شوه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د شرط 100 اوښان د مکې مکرمې د مشرکانو څخه واخیستل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره ټول خیرات کړ. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اقتصادي حالت. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غنی او مالدار سړی و. د غریبانو سره کومک کاوه، د میلمنو احترام او عزت کاوه، د شو او غره اخلاقو خاوند و. د مخاطر اسلام هم په شو اخلاقو سره مشهور و او دغه ښه اخلاق د تر اسلام وروسته ډیر او په واضح شکل سره ښکاره شو.
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت په وخت کې 40,000 دینار درلودل، خو د هجرت په وخت کې 15,000 درهم درلودل، چې هغه خپل نور مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په خدمت کې همدارنګه د ضعیفه او مظلوم مریانو پرانیولو کې مصرف کړیو. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل شو، هیڅ شی نه درلودي، او کوم وخت چې وپاسو 6,000 درهم پور پر باندې وو، یعنی خپل ټول مال د اسلام د نصرت لپاره مصرف کړیو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لره د اسلام او مسلمانیدلو په سبب دونه ډېر لوی فضیلتونه او لوړوالی شته چې بل چا نه دي حاصل کړي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خاص فضیلت کې ډېر زیات احادیث راغلي دي چې د هغو ټولو د بیانولو دپاره د یو بل خاص او بیل کتاب لیکنې ته ضرورت شته. خو بیا هم هغه احادیث چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلي دي پر دوه قسمه دي. ځینې هغه احادیث دي چې یوازې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلت بیانوي، او ځینې هغه احادیث دي چې د حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما د دواړو فضیلت پکې بیانېږي. خو زه به دلته د هغو احادیثو د جملې څخه د اختصار پر ډول ځینې احادیث را نقل کړم. ابو دردا رضی الله تعالی عنه روایت کوي او وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بكر الا ان يكون نبي. یعنی پر هیڅ داسې چا چې هغه دې تر ابو بکر ښه او افضل وي لمر نه دی راختلی او نه پر لوېدلی دی، بې له دې څخه چې هغه څوک دې نبي وي. یعنی پس د انبیاء علیهم السلام څخه بل داسې څوک نشته چې هغه دې تر ابو بکر ښه او افضل وي. سبحان الله، دا څونه فضیلت دی، دا څونه لوړه درجه ده. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاهدی ده چې پس د انبیاء علیهم السلام څخه افضل او بهتر انسان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. که نور هیڅ احادیث د رضی الله تعالی عنه په فضیلت کې نه موجود، خو دغه یو حدیث د فضیلت لپاره کافی او شافی دی. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې فرمایي: اصدق الناس ایمانا ابو بکر صدیق. یعنی د ایمان په لحاظ تر ټولو انسانانو صادق انسان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما نفعني مال ابي بکر. یعنی هیڅ مال دونه فایده نه را رسولې لکه د ابو بکر مال چې را رسولې ده. تاسو پوهیږئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مال کې داسې تصرف کاوه لکه په خپل مال کې چې کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: اثبت الناس ایمانا ابو بکر صدیق. یعنی په ټولو انسانانو کې د ثابت ایمان خاوند ابو بکر صدیق دی. د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما توکتل او وی فرمایل: هذان سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. رواه الذهبي والترمذي. يعني دغه دوه ابو بکر او عمر په اولینو او آخرینو کې د جنت د پخو خلکو سرداران دي بیل انبیاء او رسولانو څخه، او په دغه حال مخبره و یا علی.
دغه حدیث شریف روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتول دغه دوه یعنی ابو بکر او عمر په اولینو او آخرونو کې د جنت د پخو خلکو سرداران دي بیل انبیا او رسولانو څخه او دوی په دغه حال مخبره تاسو په هیڅ دغه چې د جنت د پخو خلکو ځکه هلته داسې حدیث شریف شته چې د جنت د ځوانانو سرداران حسن او حسین دي مګر په پخو خلکو کې د جنت د پخو خلکو سرداران حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما دي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لو وضع ایمان الامه فی کفه ووضع ایمان ابي بکر فی کفه لرجح ایمان ابي بکر یعنی که د ټول امت ایمان د ترازو په یو پله کې کښېښول سي او د ابو بکر ایمان د ترازو په بل پله کې کښېښول سي د ابو بکر ایمان به تر دروند سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا رواه ابن ماجه. یعنی کما په دنیا کې د ځان د پاره داسې دوست اختیارولای چې زړه مې د هغه په محبت ډک وای ما به ابو بکر د دغه دوستۍ لپاره اختیار کړی وای. په هغه حدیث شریف کې چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یې روایتوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار رواه الترمذي. یعنی ته یا ابا بکر پر حوض کوثر زما ملګری او په غار کې مې ملګری. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما سبقكم ابو بکر بكثير صلاة وصيام ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه. یعنی ابو بکر په ډیرو المنځو او په ډیرو روژو تر تاسو نه دی د مخسوي مګر په یو شي سره د مخسوي دی چې هغه شی د په ځل کې قرار یا ځای نیولې دی هغه چې دی صادق ایمان. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خپل خلافت په وخت کې او په کوفه کې د عام خلکو په حضور او پر منبر وویل ش او بهتر دغه امت پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ابو بکر دی. ش او بهتر دغه امت پس له ابو بکر څخه عمر دی او کوم خوښه وای چې د دریم نفر نوم هم یاد کړی به می وای. رواه ابن ماجه. دغه حدیث د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څخه په تواتر سره ثابت دی. الله جل جلاله دې هغه کسان خوار او ذلیل کی چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د محبت دعوه کوي او قول یې نه مني. څنګه چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په فضیلت کې مبارک احادیث ډیر زیات دي نو د دې لپاره چې بحث مو اوږد نشي په دغه سره به کفایت وکړو. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هجرت کوم وخت چې مسلمانانو مدینه منوره ته هجرت کاوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هجرت اجازه وغوښتل خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ته انتظار وکړه یا ابا بکر شای الله جل جلاله تعالی رملګری پیدا کی. د دغه خبرې په اوریدلو سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا امید سو چې شای په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. نو ځکه د هجرت لپاره دوه اوشان رانیول او د هجرت د ورځې لپاره یې هغه ساتل ترڅو چې هغه ورځ راغله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور ته ورغلی او ویل یا ابا بکر الله جل جلاله د هجرت اجازه راته وکړه. صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل ملګرتیا یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو ملګری می یا ابا بکر. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما په ټول عمر څوک نو لیدلی چې د خوشحالۍ څخه جاړي
خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګرتیا په سبب د خوشحالۍ څخه ژړل. ورونو تاسو په هیڅ چې دغه سفر د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګرتیا په سبب د مرګ سفر و. ممکن دی رضی الله تعالی عنه دغه سفر تر اخره ژوندۍ و نه رسیږي، مگر بیا هم دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا دونه خوشاله و چې د خوشحالۍ ژاړي. دا کم حب او محبت دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ټول مال، خپل ټول دارایی دغه سفر د پاره ورسره واخیستل، سره د دې چې د کورنۍ په مکه مکرمه کې او د مشرکانو په منځ کې پاته و، خو د هغو د پاره یې هیڅ شی نه پرېښاوه، هغه پر الله جل جلاله وسپارل. دا هغه د حق او حقیقت ملګرتیا ده چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ودغه درجه ته ورساوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا د کور څخه راووتی او غار ثور ته ولاړل. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې غار ته ورننوځي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، تبه تر هغو غار ته نه ننوځې تر څو چې زه دا اطمینان حاصل نکم چې په غار کې داسې شی نشته چې تاسو دې آزار در ورسوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه غار ته ننوتی. په غار کې یې ښه وکتل چې هلته داسې شی نه وي موجود چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته آزار ورسوي. خو غار د غره غار دی. هلته یې څو نور کوچني کوچني غارونه ولیدل، نو یې خپل کالي څیرل او هغه کوچني غارونه یې په بندول. پس له دغه ټول احتیاط څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غار ته ورغلی. ویل چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کالي سری دي. د کالو د سریوالي پوښتنه ځینې وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: په دغه ټوکرانو می دغه غارونه د دې لپاره بند کړه چې د دغه غارو څخه داسې شی راونوځي چې تاسو دې آزار در ورسوي. خیر، څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زنګانه سر کښېښاوه او بیدوس. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هلته یو بل کوچنی غار ولیدی. هغه غار ته خپل پښه ورغځول او د غار پر خوله خپل پښه د دې لپاره کښېښول چې له غاره څخه داسې شی راونوځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته آزار ورورسوي. خو په دغه غار کې مار یا لړم و او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پر پښه ووهه. که څه هم دغه خزندې د وهلو په سبب د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ټول وجود کې شدید درد پیدا سو، خو خپل پښه په دې سبب و نه ښوروله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ نشي، مګر د درد د شدت څخه تر سترګو اوښکې راتوی شوې. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ سو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د اوښکو سبب وپوښتي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، لړم ووهلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې هغه ځای ورمسح کړی او د الله جل جلاله په امر هغه درد استسو یا جوړ سو. ورونو، ډیرو خلکو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مدح او صفت بیان کړی دي، خو هیڅ چا یې داسې صفت نه دی کړی لکه الله جل جلاله چې ثانیه اثنین بللی دی. یا ابا بکر، تا ته دغه جمله یا دغه د ثانیه اثنین لقب مبارک وي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ستا پر صحبت او ملګرتیا شاهدي ورکړې ده، او الله جل جلاله خپل سکون ستا پر هغه بیقراره زړه نازل کړي چې د اسلام پر دعوت او د دعوت پر چلون کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بیره کې وو.
الله جل جلاله د سورة التوبه په 40 نمبر آیات کې فرمایي الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. يعني کتاسی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مرسته او مدد ونکي په تحقیق الله جل جلاله لده سره مدد او کومک کړی دی. کله چې دی صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه هغو کسانو چې کافران سوي وو په داسې حال کې وایست چې دی علیه الصلاة والسلام دوهم د دوو، یعنی دی صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه سره ملګری و. کله چې دوی دواړه په غار کې و، کم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګری ته وویل ته مخه پکېږه، بېشکه چې الله جل جلاله په نصرت او ساتنه زموږ سره دی. نو الله جل جلاله خپل تسکین او اطمینان پر صدیق رضی الله تعالی عنه نازل کړی او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تایید او ملاتړ په داسې لښکرو سره وکړي چې تاسې هغه لښکرې نه لیدل. دا د آیات شریف ترجمه و. نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ویل د ابو بکر د شپو څخه یوه شپه چې دغه په غار ثور کې د هجرت شپه مقصد و، د عمر او د عمر د اولادې تر ټولو شپو ښه او بهتره ده. او بیا به یې وویل کاشکې زه د ابو بکر پر ځیګر یو ریښته وای. بیا هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي د ابو بکر څخه د مشکو بوی ولاړېدی او زه زما د پلار تر اوښ ګمراه وم. دا هغه وخت یادوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرفه شوی و او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لا تر دغه وخت پورې په اسلام نو مشرفه شوی. نو په دغه وخت کې وای د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د مشکو بوی ولاړېدی او زه زما د پلار تر اوښ ګمراه وم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوازې د اسلام د عظماو څخه یو عظیم نه دی، بلکې د انسانیت د عظماو څخه یو عظیم دی. په هغه الله سره مې د قسم وي چې لا اله الا هو، پس د انبیاء علیهم السلام څخه د مځکې پر مخ تر ابو بکر عظیم نسته. زما دغه خبره خاصتا و هغو ځوانانو او پیغلانو ته متوجه ده چې دوی د مادونا یا بیله یاداشتونه وایي، یا د هټلر یاداشتونه مطالعه کوي، یا د فلمي اکټرانو په ژوند ځان خبروي. هغو ته وایم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سیرت ووایاست، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره تعلق پیدا کړئ. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت پر لار رهیدي. خو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا رهي، څه موده وروسته بیا تر مخ رهيسي، څه وخت وروسته بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت وروسته بیا چپه طرف ته ځي، یعنی پر یوه او بل طرف یې لکه بورا راګرځي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهیدي، حتی شاوخوا هم نه ګوري، فقط قرآن مجید وایي او رهیدي. څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هر لحظه یا هر غړی دغه هاخوا ته کیږي. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې یا ابا بکر څه درته پیښه ده چې مخ او وروسته کیږي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، یو وار مې په فکر کې راوګرځي چې کمین به درته نیولې وي، یعنی یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه سم. بیا مې په زړه کې راوګرځي چې د شاله طرفه څوک حمله ونه کړي، بیا تر شا سم. بیا وایم څوک ته بغل له طرفه حمله ونه کړي، نو دی یو او بل اړخ ته ځم. ښه متوجه سي دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه حرص و.
د علیه الصلاة والسلام د ساتنې په سبب یې پر یوه ځای قرار نه درلودی، لکه پتن شاوخوا پر راګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا ابابکر، زما سره محبت لرې؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: هو. بیا یې ورته وویل: یا ابابکر، زما د پاره ځان وژنې؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل: هو. زما وژل کېده د یوه سړي وژل کېدل دي، خو ستا مرګ د امت مرګ دی او د هغه دین او عقیدې مرګ دی چې تر اوسه نه دي پوره سوي. که زه مړ سم، زه یو سړی یم، او که ته مړ سې، ستا سره دغه دین او دغه عقیده چې تر اوسه پوره سوي نه دي مري. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا پس له هغه څخه چې 14 کاله یې په مکه مکرمه کې دعوت کړی و، د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته هجرت وکړي، چې په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 53 کاله و او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر 51 کاله و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه وخت د مسلمانانو امیر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ وټاکل سو، چې عمر یې 61 کاله و. 2 کاله او 2 میاشتې خلافت وکړي او بیا د 63 کلنۍ په عمر وفات سو، چې دا عیناً هغه عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه عمر د دنیا څخه رحلت کړی دی. بلکې دی رضی الله تعالی عنه هم د دوشنبه په ورځ وفات سو، چې دا هم هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت ورځ ده، چې دا د هغه محبت میوه او ثمره ده چې د رضی الله تعالی عنه په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي. نو الله جل جلاله په وفات کې هم د هغه صلی الله علیه و آله وسلم سره مشابهت ورنصیب کړي. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت مبعوث کړل سي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې اشنای او خوږ ملګری وو. حتی دغه ملګرتیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلته پورې و، بلکې تر وفات وروسته هم په هغه مبارکه حجره کې ښخ کړل سو کومه چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک قبر موجود دی. الله جل جلاله په قرآن کریم کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ذکر کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب یا ملګری بللی دی. رب عز وجل د سوره توبه په 30 نمبر آیات کې فرمایي: اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یعنی کم وخت چې دوی دوه د هجرت په وخت کې په غار ثور کې و، او کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ملګری ته وویل: ته مخه پکېږه، بېشکه چې الله زموږ سره دی. نو الله جل جلاله په خپل کلام کې د صدیق رضی الله تعالی عنه دا تصدیق کړی دی چې دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب او ملګری دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو د ډیرو آزارو او تکالیفو په سبب مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې حبشه ته هجرت وکړي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د هجرت په قصد او اراده حبشه ته رهیسو، خو په لار کې ابن دغنه ولیدي چې دغه ابن دغنه د عربو د یوې قبیلې مشر او رئیس و، او ویل: یا ابابکر چیرې ځې؟ د رضی الله تعالی عنه وویل: حبشه ته ځم او د مسلمانانو تاریخ او د تکالیفو ډک ژوند ورته بیان کړي. ابن دغنه وویل: یا والله، تا غوندې څوک باید د مکې څخه ونوځي؟ ته کریم شریف د ښو اخلاقو خاوند یې، د ضعیفه غریب او میلمه عزت کوي، تا څنګه د مکې څخه باسي؟ بیرته درځه او ته زما په جوار او ساتنه کې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د دغه جوار په سبب بیرته راوګرځېدی. نو ځکه
دلره هغه د حبشه د هجرت اجر او ثواب هم شته. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولیده چې په مکه مکرمه کې مسلمانانو ته آزارونه او تکالیف ورکول کیږي او قریش هم نه غوښتل چې دی رضی الله تعالی عنہ د ابن دغنه په جوار کې قران مجید وایي، نو در رضی الله تعالی عنہ وویل یا والله ما ته هم هغه تکلیف را ورسیږي کم چې نور مسلمانانو ته ورسیږي. برته هغه د ابن دغنه جوار وررد کړی او د مسلمانانو سره یو ځای په آزارو او تکالیفو کې تاریخ ژوند تیراوه. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ډیرو فضائل څخه یو فضیلت دادی. محترم ورونو، څنګه چې فتح پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت په دوهمه فتح کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو د دعا په امید ستاسو و دعا ته اړ